پرون یو کس اغیستی و ځان لا په کشتونو داسې تاوېده په مکیزونو. تاسو ډرامې چې کومې هغه رښتونې وي، د کور ډرامې وي، د فیملي ډرامې وي، خلکو به کتې. هغه وخت کو دا وخت دی. ایها الذین آمنوا وړو هڼ مه کوئ خدای ته نه یو. تاسو داسې مشهور ډایلاګ داسې خاکه زموږ سره شریکولی شئ؟ تپوس یې مه کوه خو شپه وه چې بس تېره شوله. تپوس یې مه کوه شپه وه چې بس تېره شوله، څه په سلګو ساسویلو سارمانونو باندې. تبلیغ څه دی؟ چا چې دا کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، نو دی به د تبلیغ کار کوي، امر بالمعروف و نهی عن المنکر به کوي. دی دې خبرې دپاره ویشتی شوی دی چې دی به د بدو نه خلک منع کوي او پخپله به هم بد نه کوي او نیکۍ طرف ته به خلک رابلي، پخپله به هم نیکي. ستا په یاد کې شي اوږده د حجر نایټ، کله واوړمه په لیفټ کله په رایټ، او زما رنګ به ولې یلو یلو نه وي چې د یار مې اننګي دي ریډ اینډ وایټ. سلامونه احترامات ګرانو کتونکو، محمد امیر ګوهري را سره خپل یار بلال وطنزار د دغې شعرونو د خالق سره مناسبې کړې دی. یو داسې شخصیت چې هغه د طنز او د مزاح د دنیا یو ځلېدونکی ستوری دی، یو داسې شخصیت چې هغه د دې نفسا نفسي په دور کې د خلکو په مخونو باندې خندا راوستې ده او تل دغه کوشش کړی دی چې په دې معاشره کې هر سړی غمجن دی، د هغه په زړه باندې یو قسم له غم دی بوج دی، نو دوی په یو طریقه باندې خوشحاله شي. ډېر محترم، ډېر قدردان، ډېر اخلاصمن سړی جناب اکبر منو صاحب سره مناسبې کړې دی. د هغه نه بعد د هغه د ژوند په حوالې سره هم پوښتنې کوو، د هغه کلامونه به هم اورو، کو هغه د غزل وي، کو هغه نظم وي، کو مزاحیه وي او کو نه د پند او د نصیحت نه ډک کلامونه وي. نو زموږ سره اوسېږئ او پروګرام تر پای وګورئ. څنګه چې امیر ګوهري صاحب خبرې وکړلې او د ډېر قدرمن لومبۍ خو تاسو هم ډېر زیاته شکریه ادا کوو، ډېرې زیاته مننه چې په دومره مصروفه وخت کې تاسو موږ له ټایم راکړو او خوشحاله راته اوسئ او په پروګرام کې تا ستړي مه شئ. وایم ډېره مننه ستاسو په راتګ باندې زه ډېر خوشحاله شوم. وایي میلمه د خوش قسمته خلکو وي، نو زما خوش قسمتي دا ده چې تاسو د مردان د سیمې نه او د لون خوړ نه خاص کر چې د لون خوړ امرسې هم ډېرې مشهورې دي. پخوا به موږ راوړې موږ به تلو او د هغه ځای نه تاسو راتګ دلته وکړو، زما خواله رالی، نو دومره وس مې نشته چې زه ستاسو میلمستیا وکړم، دومره وس مې نشته چې زه ستاسو میلمستیا وکړم. دا خو یو دستور دی چې شاهان ځي ملنګانو له. واه واه واه. ها دا راته ووایه اکبر منو صاحب چې ژوند مو څنګه تېرېږي؟ تپوس یې مه کوه خو شپه وه چې بس تېره شوله. تپوس یې مه کوه شپه وه چې بس تېره شوله، څه په سلګو ساسویلو سارمانونو باندې. ژوند ډېر قیمتي هم دی او ډېر لږ هم دی. که د ژوند قدر چا وکړو نو بس مزې دي، د دواړو جهانو مزې دي، د دنیا هم او د آخرت هم، خو د ژوند قدر پکار دی. ژوند بس تېرېږي او ماشاءالله هر شی ډېر دی. د دنیا هغه سر ته راختلی دی، د دنیا میوجات داسې میوجات راغلي دي، داسې ډرای فروټ راغلي چې موږ به پخوا چاته په یو ذهن کې په دماغو کې به راتلم نه چې دا لاسه دي، داسې څیزونه راوتي دي که نه جي. موږ دغه چغجۍ به ورته موږ وي، اوس پکې پیکان پکې را جدا شی دی وروره، پیکان هغه لا بل شی دی که نه جي. قسمه قسم دغه راغلي دي. نو هر سره دنیا ته رالو. سورې رحمان په دې اپلای کېږي قاري صاحب چې ته به د کم کم نعمتونو درو ګڼې، کم کم نعمتونه به درو ګڼې، دا نعمتونه نه دي بل یوازې کسټم چور ګاډي زموږ د سوات الله خوډي ته یې که ورځه پې که نه. نو ژوند د پخواني نه ژوند ډېر ښه دی. په هغې پسې تاسو یو کړۍ نیمه مونږ ډېر پخوا اورېدلی وو. کسټم چور چا د رنګه سپین او چا تک تور اغستی دی، هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی، چا پې دا لیکلي دا زما د مور دعا ده، چای په شیشه باندې چې سترګه د سبا ده، نو زه وایم ازار یې د پلار مور اغستی دی، هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی. پرون یو کس اغستی و ځان لا په کشتونو، بلال صاحب پرون یو کس اغستی و ځان لا په کشتونو داسې تاوېده په مکیزونو
یروره خبرې کولې په لاسونو نن تیاغه ګاډی چا په زور اغستی دی هر سړي نن ګاډی کسټم چور اغستی دی. ها اګور ونه صاحب تاسو خو بلها خلک مو پیژني بلها خلک مو مینوال دي مونږ ډېر واړو چې تاسو ډرامې مونږ په سي ډي باندې کتې په موبایل یا په نور څه کمپیوټر باندې ډېره پخوانۍ خبره ده په هغې کې یو رول به ادا کېدو ډېر سچ به خلکو به خوښوو په کورونو کې به خلکو کتو د زنانو سره به هم کتو نو دا راته لږ ووایې چې د ایکټینګ طرف ته رالی څنګه او دغه سټارټ مو څنګه شروع کړو. بلال صاحب امیر صاحب هم ناست دی خو دا وایرس په ما کې د پخوانی نه ښه جي د سکول د وختونه دا شعر و شاعري مې هم ډېره خوښه وه او چاته چا بس دغه جوړه کړه دا کس چې مړ شي او د هغې په هغې پسې چې مرثیه نو هغه به زما په آواز به ما وي زما آواز ډېر ښه و برابر و خو اوس حالت دا چې دی چې عمر هم دغسې وشو بس اکټیویټیز زموږ هغه کم لږ لږ کم شوي دي خو بهرحال د سکول د وختونو ډرامو کې حصه اخیستل سټیج شو کې حصه اخیستل په دې چل ول کې بس دا مې دې طرف ته مخه شوه بیا کالج ته چې رالم کالج کې هم بیا سټیج شوګانې به وي هغه به راست هغه ریاض سلې به مونږ کولې ډرامې او سټیج شوګانې به مونږ کولې دا ډېر اوس مې راوست چې دی که نه مې راوست خدای پاک دې بخښي مړ دی هغه زه وړوکی وم او د هغه دا کیسټ یې مونږ اورېدې که نه چې او بیا ورسره زه میلاو شوم په سره د دریاب کې هغلته کې مونږ زموږ یو دغه دا ادبي حجره د پښتو ادبي حجره دا زموږ یو ګروپ دی په هغې کې علما هم دي په هغې کې مړ ښکلی ښکلی خلک ډاکټران پروفیسران که نه پرنسپلان دا پکې دي زنانه پکې هم دي دغه پکې هم دي او لیکوالې زنانه پکې هم دي نو په هغې کې موږ ټول هلته کې میلاو شو هلته کې یو ځای نو ما وې مې راوسته ما وې مې راوستی به ما وې زه ډېر له کوټې وم ما بس تاسو دغه ورځی اوس تاسو سره د میلاو شوم دا څونه دغه خبره دا پخوانۍ نه چې بس دې طرف دا ستاسو شوق و بس شوق و جي نو تقریبا تاسو به بلها ډرامې کړي چې د هغې به شمار هم زه ویم چې نه وي یادې دي که نه دي یادې یو نازبین پوډري و هغه نازبین پوډري موږ د دغه د اګینسټ ډرګ یو ډرامه کړې وه او بیا نازوله یو ډرامه وه هغه هم د اګینسټ ډرګ وه او یو رنګین لونګین ډرامه وه زمونږ خورشید نامه چې ده هغه خورشید هغه په یو ډرامه کې زما سره دغه زما پکې د ښکلی غانټول یو ډرامه وه زما غانټول نومي هغه زما سره و نو هغه ته ما ربړي به وی ما ورته ربړي وی نو په ربړي باندې مشهور شوی په هغه ډرامه کې نو هغه به زما سره نو رنګین لونګین بیا په دې کابل کې په سینماګانو چلېده په هغه ډرامه که نه خلکو به خوښولې او موږ ټول څه ډرامې چې کړي دي موږ د معاشري عکاسي کړې ده او د فیملي سره به خلکو په کور کې کتې و نن سبا خو څوک څه نشي کتې دا راته ووایه چې د ایکټینګ نه علاوه ستاسو ادر اکټیویټیز څه خپله ذمهداري هم کوله څه نوکري موکري هم کوله زه خو په 82-83 کې تقریبا زه دغه وم ایز ا ټایپسټ برتي شوی وم په سی ان ډبلیو کې پخوا به ورته پی ډبلیو ډي وي پی ډبلیو ډي پاکه وهنه دلته که نه داسې خبرې به کېدې که نه نو دا پخوانۍ خبرې دي نو په هغه کې وم یو نیم کال تقریبا په هغه کې وم بیا په 84 کې په 84 کې زه بینک ته رالم ایز ا ټایپسټ رالم نیشنل بینک اف پاکستان ته نو په نیشنل بینک کې بیا 38 سال ما سروس وکړو او په 2022 کې زه بیا ریټایر شوم او اوس د 2025 ته تقریبا چې 63 سال عمر کې ما دا ستاسو نظر ښه دی ستاسو نظر ښه دی که نه زه بس امین اکبر خان ونو صاحب ډېر زیات مینوال لرئ او ډېرې زیاتې ډرامې مو کړي دي ستاسو د خوښې ډرامه نازبین پوډري هغه موږ د دې پوډرو خلاف کړی وو په هغې ما ته انعامات هم ډېر شي میلاو شي په هغې د خلکو ډېر زه اپریشیټ کړی وم او بیا د نورې ډرامې چې پکې رالې بیا د دې ډرامو نه وروسته بیا خاکو ته موږ کار وی خاکې به مې کولې خاکه داسې وي چې هغه لنډ دغه لکه نن سبا چې دا هغه خاکه هم لنډه کړې ده شارټ کړې ده نو ټیک ټاک یې ترخ کړی دی اوس ټیک ټاک اکثر ما ته خلک وایي ته ټیک ټاک یې ما زه ټیک ټاک نه یم دا په دې دغه کې موبایل کې نو ستاسو داسې مشهور ډایلاګ داسې خاکه هغه زموږ سره شریکولی شي نازبین پوډري یو ډایلاګ و جی جی چې
یو کس روان دی داسې هغه د خپیال به خپې روان وي نو زه ورته اواز وکړم زه ناست ځئ ما په کار چې هغه سلام وکړي که نه نو ما ورته سلام میخانه خره ساتې ست چارې لکه ښه چارې که نه ست چارې هغه وی مې څه کې خانه چا د نه خره پټ کړي که مړه خره د نه دي پټ کړي زما نه چا پیزار پټ کړي دي او په جومات کې مې په کوم جومات کې کانجو په جومات کې مې هغه نشو کولی خو که دلته نږدې په جومات کې چا پټ کړي چې غور دله وسوکم هغه جوماتونه زموږ سره نه دي ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه دې نه علاوه داسې وړوکې غوندې خاکه تاسو په سټیج باندې کړي پرفارم کړي نو وي او ما خورشید یو ډغه کړو زه ناست یم په مقبره کې ناست یم خورشید راشي نو موږ دواړه نشه ځو نو خورشید زما نه غلام سرور نومي نو خورشید راشي هغه د هغه نه لوغړن نومي نو هغه چې څنګه راشي او ما ته وایي لکه اوس دا ځای که نه ناست ځای او هغه داسې ولاړ دی غلام علیکم سلام سروره په خیر لوغړنه یا لکه ته په دې مقبره کې څه کې نو ما څه کوم خو یا جومات یا مقبره ده زمونږ کم ځای دی زمړه ته جومات ته خو جومات په ګټو ولې ښه نو بیا نو ما بیا څه خو چې څنګه ټیټ شوم که نه څه ته روکو ته نه مړه سپلو ته ښه نو بیا څه خو د والو غل مې نه معلوم اوس مې هم دا سټ درد کوي نو دلته په مقبره کې څه کوې نو څه کوم د خپل پلار قبر ته ناست شم که نه دا ستا د پلار قبر دی نو ولې دا ستا د پلار قبر دی یا لکه دا ستا د پلار قبر نو ستا د پلار قبر دی دا خو ته د وړوکي قبر ته نشي ښه مړه ستا نه څه پیدا څه شی ستا نه څه پرده بس په ماشوموالي کې نه مړه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه اکبر خان منو صاحب ډېر خوند یې وکړو دا راته ووایه چې اکټینګ تاسو راغلی نو ستاسو خو دا شوق خپل و نو ستاسو چې کوم بچي دي نو هغه هم دې طرف ته راغلي دي که نه هغه سبقونه یې ویلي دي یا په نوکرو دي یا د بهر تللي دي ماشاءالله هغه زه پې فخر کوم په خپلو بچو باندې چې هغه زما طرف ته یو بلکل نه لیدلي لکه هغه سیریس دغه دی بل تعلیمونه یې کړي دي ټولو تعلیمونه ښه کړي دي او ویل ایجوکیټډ دي ویل ایجوکیټډ لوته نو یو بچی مې پاس اوس تللی دی اسټرالیا ته تللی دی هغه هیوي میکینیکل انجینیرینګ کړی په سکل باندې تللی دی او یو زوی مې بي ایس ان کړی دی هسپتال کې انټرنشپ کوي او یو زوی مې ام بي اے فاینانس دی یو بل دی هغه بي ایس سی دی او بس خپل دغه کوي او ماله خو بس پنشن راکوي یو دا پنشن سره ټینشن هم سیوی خو نه ټینشن هغه سړي دپاره سیوا دی چې د هغه لاس نه د هغه خپې ګوډي د هغه سترګې نظر نه وي که نه بل ته محتاج وي نو زه یم چې ټینشن دغه دی نو چې دا هر څه مونږ له الله پاک راکړي نو ټینشن د څه خبرې د رزق وعده الله کړې دا ټینشن د څه خبرې د مرګ او د ژوند او د صحت او د بیمارۍ دا وعده الله کړې ده نو ټینشن د څه خبرې نو زه مزایه اکثر وایم نو دا مزاحنګاري چې ده که نه دا د ټینشن ریلیز کولو لپاره یو دغه دی دا نو ټینشن که نه دپاره دغه کېږي نو ټینشن د څه خبرې ټینشن خو هغه سړي له پکار چې وایي 3 بنګلې مې دي او 4 نه شوه 15 ګاډي مې دي 6 نه شو نو دغه خو د دنیا هغه هرس دی او دا هر څه پاتې دي بلکل ښه جي ښه وخت تېر شو عمر تېر شو وخت تېرېږي هغه شاعر وایي چې هر چا ته چې یادېږي خپل دوران کله ناکله نو په تېر عمر پسې کوي ارمان کله ناکله ستاسو ډرامې چې کوم وي هغه رښتونې وي د کور ډرامې وي د فیملي ډرامې وي خلکو به کتې هغه وخت کو دا وخت دی یاره پخوا خو دا ښکلی وخت په دې وجه و چې مینه وه محبت و په کلي کې به د چا غم و د ټول کلي به غم و په کلي کې به چا ښادي وه د ټول کلي به ښادي وه په یو بل خلک خفه کېده اوس ګاونډي د ګاونډي نه نه خبر لکه زه اوس فرض که کور ته چرګ راوړم نن سبا دا کوڅه ډب چرګان دي د بلډ پرشر والا که نه دوی خو دوی چې حلال کړي نو هغه بڼې مڼې به موږ راولو ګاونډي د مخې ته به یې واچو چې دی سهار راپاسي چې هلکه دا خو د بلا زامن دي چرګان خوري نو هغه داسې کارو کې بازار کې وګرځي د چغجو د پوستکي د بادامو د پوستکي ممپلو د پوستکي هغه راوړي هغه زموږ مخې ته واچوي چې که تاسو چرګان خورئ خو موږ دا شی خورو نو نن سبا د یو بل نه څوک دغه یو بل سره قصد کوي او زد کوي
که نه یو بل سره دا دشمنیان یې وچ په وچه کوي نو هغه مینه محبت نشته پخوا ډېره مینه وه پخوا ډېره مینه وه اوس هغه مینه نشته هر سړی په هغه دغه کې زه خو اکثر سوچ کوم چې دا خو چې قیامت نه وي چې نفسا نفسي ده که نه جي زه حیران شم زه اکثر ویرېږم زه دا چې هغه نفسا نفسي دی دا قیامت شروع نه وي که نه ځکه چې دا اخرنی امت دی او اخرنی کتاب دی زموږ ایمان داسې دی چې د قرآن پاک چې دی هغه اخري کتاب دی او اخري نبي دی زموږ ایمان دی چې د دې پیغمبر نه بل پیغمبر بل راتلونکی دنیا ته نشته که نه جي خو دا وخت په دې وجه ښه دی چې دې وړو ته دلته مدرسه ده او دې اړخ ته سکول دی که پرایویټ دی او که خپل ګورنمنټ دی که نه نو په لنډو موږ خو به ډېر لرې تلو سکول ته مدرسې کوم ځای جوماتونو کې به سبقونه وي خو هغه به صحیح سبقونه هغه به دغه پخواني سبقونه چې چا ویلي دي نو هغه اوس رور د انګریز استاد انګریزي نشي ویلی د تاسو وختي یو خبره وکړه سبق حوالې سره قرآن پاک جی جی ازانه حواله مو ورکړله خو هغه حاکم ورته وکړل تاسو چې ازانه به سبق ویو او پخوا به داسې سبقونه لکه غټ تختي قرآن شریف ورته پروت او په کور کې به یو مشره او یو مشر هغه به سبق وی نور به دې طرف ته دیان نه و فکر به یې نه و که نه جي خو به هر حال هغو به مشرانو نو قرآن شریف ورته پروت یو زنانه ته زمونږ په ګاونډ کې دا شی دغه شی نو قرآن شریف هغه چشمې یې ولګولې هغه چشمې هغه ګیلاس هغه ویښونه نه هغه نمونه چشمې که نه هغه به یې ولګولې یا ایها الذین آمنوا یا چرګان شیکه یا جنۍ دا چرګان شیکه یا ایها الذین دې سارو ته خو ګیا واچوه که نه دې سارو ته ګیا واچوه یو بو ته هم چاندې ښودي یا ایها الذین آمنوا وړو هڼ مه کوئ خدای ته نه یو غرق یا ایها نه کېږي ښه زر به یې بند کړو ځکه چې یا ایها الذین نه به دا وطن وخت ساده و فکر به هغه طرف ته و چې ته دیان دې طرف ته ساته که نه اوس خو خدای پاک غټ رحم وکړو د تبلیغ سره خدای پاک دومره رحم وکړو دا څومره علما چې دي څومره قاریان چې دي مفتیان چې دي که نه حفاظ چې دي دا ټول تپوس ته وکړه دا به د تبلیغیانو بچي دا د بل چا بچي کې نشي کېدی دا ټول د تبلیغیانو بچي دي دوی مشران به په تبلیغ کې او تبلیغ څه دی چا چې دا کلمه ویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دی به د تبلیغ کار کوي امر بالمعروف و نهی عن المنکر به کوي دی دې خبرې دپاره ویستی شوی دی چې دی به د بدو نه خلک منع کوي او په خپله به هم بد نه کوي او نیکۍ طرف ته به خلک رابلي په خپله به هم نیکي کوي دا ځکه نه جي د قاري صاحب ناست دی ما سره که نه عالم دی ما سره قاري صاحب ناست دی زه به ته یم جي زما خپل علم زما د والد سره تبلیغ ثمره ده او د هغې ثمره ده نن سبا چې ګوره او څونه الله پاک پخوا ما ته خلکو مړه ته ګیره ولې نه پرېږدي او ګیره نه پرېږدي او دا ولې یاره ما چې په دې زړه راشي که نه چې په دې مخ په راشي دا زړه سره تعلق ساتي چې په زړه دې راشي که نه په دې مخ په راشي سنت طریقه ده دا سنت دی که نه ښه منو صاحب نو تاسو خو 38 سال په بینک کې نوکري مو کړه ده ډېر ستړي م کړي دي اوس په 22 کې ریټایر شوئ د 22 نه دېخوا پس مصروفیات شته که نه د زما نور مصروفیات نشته هغه رزق ته هغه الله پاک ورکوي په وخت ټایم په ټایم باندې ورکوي نور څه دغه مې نشته دغه پنشن راځي او دغه اسټرالیا هغه زوی مې دی هغه هم چې تر لږ ډېرې چې په دویمه درېیمه میاشت راولېږي نو بس هغه ګزاره الله پاک روانه کړې ده او په کور کې په جمع اوسو ما ته به اکثر خلکو ویې مور ستا سره ده نو مې زما خو نور وروڼه نشته خو زه د مور سره یم زه د مور سره یم نو هغه هم دا تقریبا 20-25 ورځې تقریبا چې قابو کېدونکي دي هغه وفات شوه نو هغه کور یې راته خوشی کړی دی زما د دعاګانو هغه چینه هغه زما د دعاګانو چینه وه هغه لینک و هغه لینک د دعاګانو کټ شو خو نه علما وایي ای د قاري صاحب ناست دی علما وایي چې نه دا دعاګانې وروسته هم قبلېږي دا روانې دا صدقه جاریه دا د مور او د پلار د طرفه دا دعاګانې جاري دی به چېرته خدای نه خرابوي چې د مور پلار په دعاګانو کې که نه ځکه مور پلار خو داسې هغه ده چې دا نه پیدا کېږي هر څه پیدا کېږي خو مور پلار نه پیدا کېږي د خپل مور پلار قدر عزت پکار دی ډېره زیاته مننه شکریه چې تاسو ټایم راکړو دومره په لنډ تنګ وخت کې نو پروګرام سر ته رسو او اخره کې راته داسې یو مزاحي غوندې کیسیز کتونکو ته ډالۍ کوي یا ستاسو هم د خوښي او مطلب ډېر وایرلي په میډیا باندې وایي د دنیا په زندګۍ څه اعتماد دی نه څوک موړ شو نه به موړ شي پرې تش باد دی دا به ټول نه پاتې شي په وخت څنګه تلی چې فرعون نمرود شداد دی د نبي په روی دی موږ ته الله خیر کي په دعا د هغه پیر چې د بغداد دی
نو ای اکبر د الله بندګیری کړه ټول پزول دی که د مال دی که اولاد دی نو راځه چې دواړه جوړه کو جګړه په غوجل کې راځه راځه چې دواړه جوړه کو جګړه په غوجل کې او راځه راځه چې د یو بل ګریوان ته واچو لاسونه راځه چې د یو بل له مخ نه پورته کړو شړقونه راځه چې د یو بل نه غوسکو پوزې او غوږونه چې فرق پاتې نشي په ماتا او په بوتل کې او راځه چې دواړه جوړه کو جګړه په غوجل کې راځه راځه چې اول درکوسخي کټیان د مین نه لري ټانټې د منځ لري او غوشان د مین نه لري دا میخ کو یو خواته او غوایان د مین نه لري ستا سر به په غوا او زما سر ستا په درشل کې او راځه چې دواړه جوړه کو جګړه په غوجل کې راځه ستا په یاد کې شي اوږده د هیجر نایټ کله واوړم په لیفټ کله په رایټ نو زما رنګ به ولې یلو یلو نه وي چې د یار مې اننګي دی ریډ اینډ وایټ که ته هر سهار سوی نه زه ویم رایټ انتظار مې درته وکړو تمام نایټ ایوری ډی دې په کوڅه باندې تېرېږم د نقاب نه دې ښکاره که دا مخ وایټ هغه ډی په ما اختر وي زما یاره چې زما په سترګو لګي ستا برایټ نو هسې ځان نشه کمه که نه کمه ما ته مې توبه کمه که نه کمه او دوه ټیره مې واغستل حیران یمه بلال صاحب دوه ټیره مې واغستل حیران یمه چې جوړه دې ټانګه کمه که نه کمه او ووایه جانانه چې دا شونډې دي سرې په دنداسه کمه که نه کمه او وخت واپسې بیا سړی او تاسو اورېدلي دي ډېره زیاته مننه تاسو چې موږ له کومه مینه راکړه دلته نو د هغې مونږ الفاظ مونږ څه نشته چې تاسو ته بیان کړو الله دې خوشحاله او ډېر خوږ انسان دی که تاسو هم چکر را لګوئ نو ځای خو مونږ نشو ښودلی لکه چې نن سبا مصروفیات ډېر زیات سیوا دي او د هر کس مصروفیات نن سبا وخت داسې دی د مصروفه دی نو تاسو سره د 5-6 منټه ناستي ډېر موږ له خوند راکړو او دا به یو یادګار ناستې وي ځان سره مو ډېر څه یوړله ډېر مو څه زده کړله زما چې مور وفات شوه که نه چې د دعاګانو مور مې مړه ده دنیا بازار دی وارخطا وارخطا یم نو هغه طرف ته د ډېرو خلکو میندې مړې دي د ډېرو خلکو پلاران مړه دي والدین مړه دي که نه خو دغه سوال پکار دی چې یا پروردګاره د بابا آدم علیه السلام نه واله تر دې وخته پورې چې څونه مسلمانان وفات شوي دي د رحم معامله ورسره وکړه درجات یې بلند کړه او مغفرت یې وکړه امین امین ډېره مننه والسلام